ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. او په هغه ورځ کې یعنی د قیامت پر ورځ کې چې هغه الله تعالی په دوی ټول رو جمع کې او ورته ووایي اے د پیریانو ډلې یقینا تاسو له انسانانو څخه ډېر راخپل او بلیار کړل او د دوی هغه دوستان به چې د انسانانو څخه دي ووایي اے زموږ ربه زمیش ځنې له ځنې نور نه پایده وخسته او میش هغې نېټې ته ورسېدي کومه چې تو زمیش د پوره مقرره کړې وه دوی ته به الله تعالی ووایي تاسې زوی یور دی چې په هغې کې به همیشه یې مگر هغه څه چې الله تعالی وغواړي بېشکه د تو رب ښه حکمت والا ښه پوه دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. او همدارنګ میش ځنې ظالمان په ځنې نور مسلط کوو په سبب د هغه عملونه چې دوی کول. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ای د پیریون او انسانون ډلې آیا تاسو ته هم له تاسو نه رسولان نه وی روغلي چې تاسو ته به زما آیات نه بیانول او تاسو به د هم د خپل ورځې د ملاقات نه ویرولای دوی به وایي موږ د خپل ځانونو په خلاف گواهی کوو او دوی دنیايي ژوند دوکه کړی وي او دوی به د خپل ځانونو په خلاف گواهی ورکوي دا چې بشکا دوی کافرانو